په خوست ولایت کې یو ځوان د کلدارو د نوټونو سره څه وکړل. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، زیات خوند به ترې واخلئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به وئ. که چېرته زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. په خوست کې یو ځوان له هغې وروسته چې د کلدارو چلښت په بشپړه توګه بند شو، د خپل دوکان څخه ټولې کلدارې راټولې کړې او بیا یې په بېرحمانه توګه سره پرې کړې او بیا یې د دوکان مخ ته وغورځولې تر څو خلکو ته د نندارې په شکل سره پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې کابو 2 اونۍ وړاندې د خوست والي محمد حلیم فدایي په کلک غبرګون سره د افغانۍ د ترویج او د کلدارې د بندولو په هکله ملا تړلې ده. دا په تېرو 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې کلداره ورکېږي او تقریبا 90% افغانۍ رواج کېږي. د خوست والي حلیم فدایي نن تازه په خبرو کې وویل ټول خوستوال یو ځل بیا خبر وي چې سبا د پنجشنبې شپږم په ورځ کله کوم دوکاندار، کارخانې والا، مغازو، هوټلونو او پلورنځیو سره کلدارې ولیدل شوې او د دوی په دخولونو او ګلو کې موجودې وي او یا یې هم راکړه ورکړه په کلداره وکړه، نو کلداره روپۍ به د افغانستان بانک د قانون او طرز العمل مطابق ضبطېږي. دې موده کې د سرغړونې په صورت کې ځینې د تیلو پمپونه، د موټرو بارګینونه او یو شمېر مغازې د ولایت د استازو له لورې وتړل شوې. له خوست وروسته په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم د کلدارو د بندېدلو د افغانیو د ترویج لپاره کلک تدابیر نیول شوي دي او په ځینو صورتونو کې د کلدارې جنازه هم اوچته شوې ده چې د ځایي ممثلینو له لورې د جنازې په شکل سره د کلدارې د بندېدو تمثیل کیږي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې په 13 کلونو کې کلداره ورکېږي او افغانۍ ترویجېږي. خوست والي حلیم فدایي وایي دا لړۍ به تر هغې روانه وي تر څو په خوست ولایت کې 100% افغانۍ ترویج شي او بهرني اسعار پکې ورک شي.